ډیرو ګرانو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې روغ جوړ اوسئ او خپل درسي چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم خپل درسي چینل، خپل درس مو د نورو ماشومانو سره هم شریک کړئ. لایک او سبسکرایب مه هیروئ. نن به بیا هم خپل نوی درس په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو. لکه هر نیک کار چې په پیل کوو، مخکې له درس نه، مخکې له ډوډۍ او مخکې له دې نه چې بیده شو، خپله مبارکه کلمه بسم الله الرحمن الرحیم به نه هیروو. د موږ نننی درس 10 درس دی. وګورئ 10 په پښتو کې څه رقم لیکل کیږي او بیا په انګلیسي کې څه رقم لیکل کیږي. دا هم مه هیروئ، دا هم زده کړئ. د نن درس مو د دال حرف دی. دال وګورئ څومره ښکلی حرف دی، څومره اسانه لیکل کیږي. د دال حرف. دال هم د نورو حرفونو په شان 3 غږه لري. د دو ځینې کلماتو کې د د غږ کړي، په ځینې کلماتو کې د د او په ځینې کلماتو کې د دو غږ کړي. اوس به وګورو چې دال په کومه کلمه کې څه رقم غږ کړي. دال دلته مې دال کلمه مې درته راوړې. دال، خوراکي دال، هغه دال چې موږ تاسو خورو. وګورئ دلته په کاسه کې مرجانې دال ایستلی، دې ته پېښوری دال وایي. دال څومره ښه په کاسه کې اچولی، ګشنیزې پې اچولي او مرچې اچولي. دا به څومره خوندور دال وي. دال پروتین لري او ډیره ګټه لري. دا هم د دال نخودو دال دی. د دال نخودو نه یې پخ کړی. د دال لومړی حرف په څه شي پیل کیږي؟ د دال په حرف پیل کیږي. دال. بیا به وګورو چې دال په کومه کلمه کې راغلی. دال دیګ. وګورئ دا څومره غټ دیګ دی. په دې کې خواړه اچولي او ډیر زیات خواړه هم دي. موږ تاسو په دې کې خپل خواړه پخوو. دال دیګ. دا څومره ډیر دیګونه دي. حتما کومه د خوښۍ محفل دی. دال دیګ. دا هم ډیر ښکلي او پاک دیګونه دي. دال دیګ. د دیګ لومړی حرف هم څه شی دی؟ د دال حرف دی. بیا به وګورو چې دال په کومه کلمه کې راغلی. دال دستمال. د دستمال لومړی حرف هم دال دی. دستمال. دا دستمال چې ګورئ دا په لاس ګنډل شوی څومره ښکلی دستمال دی. دستمال. او دا کاغذي دستمالونه دي چې موږ تاسو بازار نه اخلو او په کور کې ګټه ترېنه اخلو. دال دستمال. بیا به وګورو چې دال په کومه کلمه کې راغلی. دال دسترخوان. اوهو دا څه یو ښکلی دسترخوان دی. دلته دسترخوان په سر رنګارنګ میوې دي، خوراکونه دي او دا حتما د روژې او یا د اختر دسترخوان دی چې هوار کړی دی. دال. اوس به راشو د دال د حرف ترانه به ولولو. دال دوستی. لومړی به زه درته ولولم. راشه چې دوستی وکړو، یو ځای شو مستی وکړو، منډه کړو ټوپ ووهو، هم به خوشحالي وکړو. یو ځل بیا یې هم درته لولم. راشه چې دوستی وکړو، یو ځای شو مستی وکړو، منډه کړو ټوپ ووهو، هم به
خوشحالي وکړو. اوس یې تاسې را سره ولولئ. دوستی راشه چې دوستی وکړو، یو ځای شو مستی وکړو، منډه کړو ټوپ ووهو او به خوشحالي وکړو. یو ځل بیا راشه چې دوستی وکړو، یو ځای شو مستی وکړو، منډه کړو ټوپ ووهو او به خوشحالي وکړو. آفرین پر تاسو، ډېر ښکلی مو لوست، ډېر ښه مو لوست. او اوس را ورسېدو کومې برخې ته؟ یې کارخانګي برخې ته. تاسې به یوه صفحه په خپلو ښکلو کتابچو کې د دال حرف ولیکئ چې ښه مو زده شي او پلارجان مورجان ته به یې وښایئ چې اشتباه نه وي کړی. نور نو تاسو وخت پوره دی. د خدای پامان.